اختیار کړی. کله لاره پې بندوي، کله هم ختیځ ولایتونه په راکټونو او په مرمیو باندې ولي. کله څه او کله څه کوي. د راپورټونو له مخې دا مهال د پولې دواړو خواو ته په زرګونو خلک ایسار دي، خو پر پوله مامور کسان د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د سرحدي پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي دي چې بېګا شپه ناوخته یې له اسلام آباده احکامات ترلاسه کړي او نه پوهېږي چې دا بندیز به تر کومې پورې وي. دغه دروازه په داسې حال کې بنده شوې چې د بې اندازې له مخې هره ورځ تر 10,000 پورې خلک له دې لارې ځي راځي. د سرحدي پولیسو دغه افسر ویلي دي د نوي بندیز له مخې هغو افغانانو ته چې پاکستان ته د درملنې یا نورو کارونو لپاره راغلي هم بیرته افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په تېرو نږدې ورځو کې دا درېیم ځل دی چې د تورخم دروازه د خلکو پر مخ تړل کیږي. له دې وړاندې 13 میلادي میاشت د افغان پولیسو لخوا د څو تنو پاکستانیو تر ډبولو وروسته پاکستان د احتجاج په ډول د 2 ورځو لپاره دغه پوله وتړله. د تورخم دروازې بندېدو د افغانانو ترڅنګ قبایل هم اندېښمن کړي او وایي چې دا کار به د دوی پر ژوند بدې اغېزې وکړي. د تورخم په سرحدي دروازه د ویزې شرط په داسې حال کې لګول شوی چې دا مهال په پاکستان کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او هره ورځ د زرګونو په شمېر افغانستان ته تګ راتګ کوي. همداراز په هېواد کې د روغتیايي اسانتیاوو د نشتوالي له وجې یو زیات شمېر ناروغان د درملنې په موخه پښتونخوا پېښور ته ځي چې دغه شرط به له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. په اسلام آباد کې اړوندو دولتي چارواکو په دې هکله له څه ویلو ډډه کړې، خو دغه بندیز په داسې حال کې لګیږي چې د دونۍ په ورځ په پاکستان کې 14 لکو راجستر شوي افغانانو د اوسېدو قانوني موده پای ته ورسېده. د کډوالو چارو وزارت 13 میلادي میاشت په شفاهي ډول تر 6 نورو میاشتو پورې د دې مودې د غځېدو خبر ورکړ، خو تر اوسه دا لا څرګنده نه ده چې د تورخم پولې بندېدل له همدې وجې دي که څنګه. سره له دې چې تېر کال د 2012 میلادي کال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د درشل کال و او یو شمېر افغانانو په ترڅ کې د خپل هېواد د راتلونکي برخلیک په اړه اندېښنې په ډاګه کولې، خو اوس په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ شمېرې ښیي چې د 2011 میلادي کال په پرتله په تېر 2012 میلادي کال کې په خپله خوښه هېواد ته د کډوالو راستنېدل چټک شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت اوس طالبانو ته بلنه ورکړه چې له جګړې څخه لاس واخلي او د یو سیاسي ګوند په توګه فعالیت پیل کړي. له دې سره چې د افغان حکومت لوی سیاسي مخالف ګوندونه طالبانو ته د حکومت لخوا په سیاسي بهیر کې د ګډون هرکلی کوي، خو په دې برخه کې پر ځینو مسایلو شک هم څرګندوي. سره له دې چې تېر 2012 میلادي کال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د درشل کال و او یو شمېر افغانانو په ترڅ کې د خپل هېواد د راتلونکي برخلیک په اړه اندېښنې په ډاګه کولې، خو اوس په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ شمېرې ښیي چې د 2011 میلادي کال په پرتله په تېر 2012 میلادي کال کې په خپله خوښه هېواد ته د کډوالو راستنېدل چټک شوي دي. په پلازمینه کابل کې د ملګرو ملتونو د دغه بنسټ پیاند نادر فرهاد ویلي دي چې اوړم کال هېواد ته له بېلابېلو هېوادونو څخه 49,000 کډوال راستنه شوي وو، خو نوموړی وایي تېر کال دا شمېره 93,000 کسانو ته ورسېده چې په ټوله کې 38% ډېروالی ښیي. د پاکستان نه د بیرته راغلو کډوالو سلنه تر دې هم پورته شوې ده. فرهاد په خپلو خبرو کې زیاته کړې اوړم کال هېواد ته 9,000 کډوال ستنه شوي وو، خو په وینا یې تېر کال دا شمېره 93,000 ته پورته شوه. همداراز نوموړي ویلي دي په 2011 میلادي کال کې په ځانګړي ډول له پاکستانه 4,000 کسان بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي وو، خو نوموړی زیاتوي چې 2012 میلادي کال بیا 9,000 کسان راستانه شول چې په وینا یې 1% ډېروالی ښیي. ملګري ملتونه وایي اوس د افغان کډوالو په باور د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي ډګرونو د پخوا په پرتله ډېر ټیکاو موندلی. همداراز یاده اداره زیاتوي یو شمېر کورنۍ له اوږدې مودې کډوالۍ پکو شوي وو او یو شمېر نورو د ګاونډیو هېوادونو له پرله پسې فشارونو سر ټکاوه. ملګري ملتونه وایي کوم کډوال چې بیرته راستنېږي دوی هر تن ته 2,500 افغانۍ ورکوي او د سر سیوري او خوراک څښاک اسانتیاوې هم تر یوه ځایه ورته چمتو کوي، خو بیا هم راغلي کډوال د سر سیوري د نشتوالي څخه سر ټکوي. بله اړینه ستونزه یې دا ده چې کار نه لري او د ولسي وګړو په څېر په خپله ټولنه کې نه دي جذب شوي. اوس مهال د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې نږدې 1 میلیون ثبت شوي کډوال په ایران کې میشت دي او نږدې 2 میلیونه په پاکستان کې شپې ورځې تېروي.
افغان حکومت د پاکستان لخوا د یو شمېر طالب زندانیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ویلي چې د سولې د عالي شورا له غړو سره به په دې اړه مفصلې خبرې وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې دا کسان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر او د کابل حکومت د پرله پسې غوښتنې پر بنسټ راخوشي شوي دي. اعلامیه د کرزي د وایي ایمل فیضي په حواله وایي چې افغان حکومت د پاکستان په زندانونو کې د پاتې طالب مشرانو د خوشي کېدو هیله هم لري. د ایمل فیضي په وینا د پاکستان په زندانونو کې د پاتې طالبانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د مشرانو جرګه به نن د سولې د عالي شورا مشر ور وغواړي او په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پر مسله به خبرې ورسره وکړي. د مشرانو جرګې پرون د پاکستان له زندانونو د دې کسانو د خوشي کېدو د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د خوشي شوي زندانیانو د برخلیک په اړه معلومات وړاندې کړي. د پاکستان حکومت د روانې اونۍ په پیل کې 8 تنه زنداني طالب مشران خوشي کړي چې د طالبانو د رژیم د عدلیې وزیر مولا نورالدین ترابي هم پکې شامل دی. خو د طالبانو د هغه مهال د رهبرۍ د مشر مرستیال ملا برادر نوم په دې کسانو کې نه و. د هغه څوک دی چې د کابل حکومت په بار بار د اسلام آباد ته د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې 18 تنه نور زندانیان د نومبر په میاشت کې د پاکستان له زندانونو آزاد شول. افغان چارواکو باور څرګند کړی چې د سولې د بهیر سره د همکارۍ لپاره د هر کړنې د هر اقدام او داسې هرکلی کوي. خو د افغانستان سیاسي چارو یو شمېر څارونکي فکر کوي چې دا د سولې په بهیر کې ډېر رول نشي لوبولی. خو په سعودي عربستان کې د طالبانو د پخواني رژیم سفیر او د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي د اقدام په افغانستان کې د سولې پر خبرو اترو بې اغېزې نه ګڼي. د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز، د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څرنګوالی، د سولې روانې هلې ځلې، امنیتي تړون او په هیواد کې د نورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې واشنګټن ته د حامد کرزي د سفر اجنډا جوړوي. د جمهور رئیس کرزي وایي ایمل فیضي د درنې په ورځ مازدیګر په کابل کې یوې خبرې غونډې ته ویلي دي چې له دې مسایلو سربیره په افغانستان کې د بدلون لسیزه او نور سیمه ییز مسایل به هم د جمهور رئیس کرزي او جمهور رئیس اوباما ترمنځ وشاربل شي. د څرګنده کړه چې ډېری خبرې اترې به د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون او په دې هیواد کې د بدلون د دورې په ترڅ کې د نړیوالو د مرستې لګښت او په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو پر رامنځته کولو متمرکز وي. جمهور رئیس کرزي څه موده وړاندې یو خبري کانفرنس ته ویلي و چې امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په ترڅ کې به د امنیتي تړون او د سولې د روانو هڅو ترڅنګ له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا متحده ایالاتونو سرتیرو د حضور پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسایلو په سر خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزي څو ځلې ټینګار کړی چې امریکا متحده ایالات او ناټو باید افغان امنیتي ځواکونه له هره پلوه تجهیز او سمبال کړي. خو ویلي وو که چیرې دې مسلې ته امریکا متحده ایالات لازمه پاملرنه ونه کړي نو ښایي چې افغانستان نورو هیوادونو ته مخه کړي. ویان ایمل فیضي هم څرګنده کړه چې په تیرو کلونو کې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او جمهور رئیس کرزي په دې سفر کې دا مسله هم د امریکا متحده ایالاتو له چارواکو سره په جدي ډول په ډاګه کوي. د روزنیز او تجهیزاتي پلوه د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د کموالي خبره په داسې حال کې په ډاګه کیږي چې د دوانۍ په ورځ د نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو څلورم پړاو هم اعلان شو. که څه هم افغان امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو د ترلاسه کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو د پوځي وسایطو او تجهیزاتو کموالی د دوی پر وړاندې له سترو او جدي ننګونو څخه بلل کیږي. ناپېژاندو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د یوې نادولتي موسسې 7 تنه کارکوونکي ښځینه په ډزو وژلي دي. د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د یوې نادولتي موسسې دغه کارکوونکي په یوې کلیوالې سیمه کې له ښوونځي څخه تر کتنې وروسته بیرته د ښار په لور روان ول چې د شیر افضل باندې په سیمه کې پرې ډزې وشوې. د صوابۍ د امنیتي چارو مشر افسر عبدالرشید له سیمې د پیښې په هکله ویلي دي چې په وژل شویو ښځو کې 15 ښوونکي او 1 نرسه وه چې ټولې د همدې مرستندویه موسسې کارکوونکې وې. نوموړي زیاته کړې د SWWS نومې موسسې کارکوونکې چې په خپل موټر کې سپارې وې همدا چې شیر افضل باندې نومې سیمې ته رسېدلي نو ناڅرګندو وسلوالو پرې ډزې کړي او ځای پر ځای وژلي دي. په دې برید کې د هغوی نارینه موټر چلوونکی ټپي دی او نور چاته هیڅ زیان نه دی اوښتی. نوموړی وایي وژل شوې مېرمنې د SWWS په نوم د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکې وې چې په سیمه ییزه کچه د نجونو او مېرمنو لپاره د ښوونې او روزنې په برخه کې
مرستې او اسانتیاوې برابرولې. ویل کېږي چې دغه موسسې په صوابۍ کې د بېوزلو او له زده کړو پاتې نجونو او میرمنو لپاره څو ښوونځي جوړ کړي چې اوس په سلونه نجونې پکې زده کړې کوي. په سیمه کې د پولیسو د څېړنو افسر ذوالفقار خان بیا ویلي چې که څه هم صوابۍ د خیبر پښتونخوا تر ټولو خوندي سیمه ګڼل کېږي، خو دا برید په یوه څه لرې پرته سیمه کې شوی دی. یاد افسر زیاته کړې تېره ورځ ماسپښین 2 بجې دغه برید شوی، خو تر اوسه لا هېڅ معلومات نه لرو چې یاد برید به چا کړی وي. د پېښې یوازینی شاهد د دوی موټر چلوونکی دی چې دا مهال په ټپي حالت کې په روغتون کې بستر دی. امنیتي مسؤلین وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې ځینې مرستندویه موسسې د ناڅرګندو کسانو لخوا ګواښل شوي، خو دغه ادارې په دې هکله دوی ته هېڅ ډول شکایت نه و کړی او دوی نه پوهېږي چې دا کار به چا کړی وي. په صوابۍ کې د مرستندویه موسسې دغه کارکوونکي په داسې حال کې وژل کېږي چې تېره میاشت د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د پولیو یا د ګوزڼ ضد کمپاین پر کارکوونکو ورته بریدونه شوي ول چې د نجونو په ګډون یو شمېر کارکوونکي هم ووژل شول. د خیبر پښتونخوا ولایتي چارواکي نادولتي او د خیر ښېګړې موسسو ته ډاډ ورکړی چې امنیت ته به جدي پاملرنه وکړي، خو دغو پیښو نه یوازې دغه ادارې بلکې ځایي خلک هم اندېښمن کړي دي او ویره لري چې د ورته لړۍ دوام به دوی له ډېرو وړیا اسانتیاو څخه بې برخې کړي. د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالف ګوندونه د حکومت د هغو هڅو هرکلی کوي چې غواړي طالبان جګړه پرېږدي او سیاسي مبارزه پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت اوس طالبانو ته بلنه ورکړه چې له جګړې څخه لاس واخلي او د یو سیاسي ګوند په توګه فعالیت پیل کړي. له دې سره چې د افغان حکومت لوی سیاسي مخالف ګوندونه طالبانو ته د حکومت لخوا په سیاسي بهیر کې د ګډون هرکلی کوي، خو په دې برخه کې پر ځینو مسایلو شک هم څرګندوي. د روانې اونۍ د یونۍ په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له وسوالو طالبانو وغوښتل چې وسواله مبارزه پرېږدي او د راتلونکو ټولټاکنو له لارې په دولت کې ګډون وکړي. خو د افغان حکومت ځینې نور مخالف سیاسي ګوندونه بیا بیریږي چې حکومت غواړي مخالفینو ته د بلنې په ورکولو سره د پردې تر شا په خپله ګټه لوبه وکړي. عام خلک بیا وایي که طالبان د افغان حکومت غوښتنه ومني او حکومت ته د سیاسي مبارزې له لارې راګډ شي، په دې سره به په هېواد کې سوله ټینګه او روانې ستونزې به پای ته ورسیږي. خو د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د حکومت لخوا مخالفینو ته په سیاسي بهیر کې د ګډون بلنه او په ټاکنو کې د هغوی برخه اخیستل به دوی له حقوقي ستونزو سره مخامخ کړي. په هېواد کې له روانې جګړې او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لاس اخیستلو لپاره حکومت داسې وخت هلې ځلې کوي چې د سولې په بهیر کې ځینې پرمختګونه ترسره کیږي. په همدې وخت کې د افغان حکومت لخوا په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر جوړولو طرحه وروستي پړاو ته رسېدلې چې د قطر له دولت سره پریکړې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ 2 اونۍ مخکې د پاریس په غونډه کې د طالبانو او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون د استازو ګډون د افغانستان د سولې لپاره یو بل مهم ګام بلل شوی دی. لا تیلو لسو کلونو راهیسې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د نورو سرحدي سیمو په ګډون په ننګرهار ولایت کې هم د افغانۍ چلښت دود کړي، خو د یو شمېر هېوادوالو په خبره د ناسمې کړنلارې له امله اوس هم په دې ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کلدارو کېږي. شاوخوا اته کاله کېږي چې د پاکستاني کلدارو د چلښت مخنیوي په موخه د افغانستان بانک، څارنوالۍ، ملي امنیت، ښاروالۍ او یو شمېر نورو اړوندو ادارو لخوا یو ګډ کمیسیون هم جوړ شوی ترڅو په دې ښار کې هغه هټیوال جریمه او د یوې لنډې مودې لپاره بند کړي چې توکي په پاکستانیو کلدارو پلوري. په همدې اړه د جلال آباد ښار یو شمېر هټیوال وایي چې دغه جوړ شوی کمیسیون د دې پر ځای چې د پاکستاني کلدارو د چلښت مخنیوی وکړي خپلې شخصي ګټې مخته کړي. دوی وایي ځکه خو دا کمیسیون په خپل کار کې پاتې راغلی دی. په ننګرهار ولایت کې د اصنافو د اتحادیې مشر حاجي جمال رحماني هم د یاد کمیسیون کړنې بې ځایه بولي. دوی وایي په تېره اوږده موده کې دغه کمیسیون په دې بریالی شوی نه دی چې د پاکستانیو کلدارو د چلښت مخه ونیسي. رحماني زیاتوي د دې کار د ناکامي لامل په دې کې دی چې تر اوسه د افغانستان بانک مسؤلینو د اصناف او سوداګرۍ خونې چارواکو سره په دې اړه نه ورسره ناست دي او نه یې هم ورسره دا ستونزه شریکه کړې ده. نوموړي په دې هکله زیاته کړې تر اوسه د بانک مشرۍ ملي سوداګرو سره غونډه نه ده کړې، اصناف سره غونډه نه ده کړې، هټۍ بندې شوي، په میلیونونو روپۍ جریمه غونډه شوې، خو ستونزه نه ده لرې شوې. مرکزي حکومت دې په دې برخه کې جدي هوډ ونیسي. خو دا چې په تېرو 8 کلونو کې د یاد کمیسیون لاسته راوړنې څه دي؟ د افغانستان بانک مشر الحاج روح الله وایي دوی په دې موده کې دومره کړي دي چې افغانۍ پر خلکو پیژندلې دي.
روح الله زیاته کړې په تیرو 10 کلونو کې موږ سره له دې چې کمیسیون مو فعالیت کوي اوس په دې وخت کې فعالیتونه لږ ښکاره شوي ځکه مخکې چې افغانۍ نه پیژندله خو اصلي ستونزه په هټیوالو کې ده زموږ په اصنافو کې ده او سوداګرو کې ده نوموړي د هټیوالو هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې په خبره د پاکستاني کلدارو د چلښت پر وړاندې کمیسیون له ټولو هټیوالو سره یو ډول چلند نه کوي اوس